شیخ رشید وایي راتلونکو ورځو کې د وسلوالو فعالیتونه زیاتېدای شي. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. شیخ رشید د وسلوالو فعالیتونو زیاتېدو په اړه خبرداری د فبرورۍ پر 15 نیټه د پنجاب په راولپنډۍ کې ولسي غونډې ته په وینا کې ورکړی دی. نوموړي دا خبره د فبرورۍ پر 15 نیټه د پنجاب په راولپنډۍ کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې کړې ده. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید تر دې تازه څرګندونو وړاندې د فبرورۍ پر 3 نیټه د کورنیو چارو وزارت د بلوچستان په نوشتي او پنجګور کې پر امنیتي ځواکونو د بریدونو په یادونې کولو سره د ټولو صوبو چارواکو او امنیتي ادارو ته یو لیکل شوی امنیتي خبرداری هم جاري کړی و. دا له هغه وروسته ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان او په ځانګړې توګه بلوچستان صوبه کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. قدرمنو لیدونکو، تاسې په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات د دې موضوع په اړوند له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.